السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ صحتمند به وئ. ګرانو ملګرو، نن ویډیو کې داسې طریقه درته ښایم چې پبجي کې زموږ څنګه کولی شو چې دغه اپشن تاسو ګورئ، دا اپشن خلاص کړو. نو ملګرو، له تاسو څخه هیله لرم چې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، نو همدا ویډیو لاندې سره د سبسکرایب بټن درسره ووهئ او ورسره څنګ کې بیل ګنټې نښان راځي، هماغه ووهئ چې موږ هره نوې ویډیو اپلوډوو هغه به انشاءالله تاسو ته په وخت سره در رسېږي. نو راځو ملګرو ویډیو پیل کوو. زه به پبجي ګیم راخلاص کړم. کله چې پبجي ګیم راخلاص ملګرو، تاسو به چې کله پبجي ګیم راخلاص کړئ، تاسو به راشئ په دا سیټینګ باندې به کلیک کوئ. دغه سیټینګ ګورئ ملګرو، دغه سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې صفحه راوړي. تاسو به راشئ په دې اپشن ته به راشئ، دغه اپشن تاسو ګورئ. بښنه غواړم ملګرو، تاسو به همدغه بایس کې شئ. بایس کې شئ ملګرو، دغه اپشن بښنه غواړم، زه یوازې دغه ملګرو دغه اپشن زموږ موضوع ته دا ملګرو ډسیبل دي. دا به تاسو انیبل کړئ. انیبل چې کړئ ملګرو، تاسو به دغه علامې خلاص شي. نو ملګرو دغه به هم ډسیبل تاسو به انیبل کړئ. ملګرو چې کله انیبل وکړ ملګرو، تاسو به راشئ په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. راځو پبجي ګیم ته ملګرو. تاسو به زمونږ چې دغه دا اوس ډسیبل ده ملګرو، تاسو به راشئ. اوس ګورئ دلته هیڅ نشته دي، دلته هیڅ نشته چې ملګرو. تاسو به راشئ په د سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او تاسو به دغه انیبل کړئ. درته ومې چې ملګرو دغه به تاسو سره کوئ انیبل کړئ. زه اوس انیبل کوم. راځو ملګرو، ګورئ تاسو دغه دوه اپشنې فعالې شوې. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوې ویډیو درسره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري له دې ویډیو څخه هم برخمن شي. نور هم په خدای سپارو، ښې چارې